او بیا هم دغه سیاستو ته مشکل ډیری د الله احسان دی چې موږ او تاسو یې نارینه پیدا کړي په دې میاشت کې سیاستو لپاره ډېر مشکلات وي نو که چېرته یوه سیاسره په مثال ورځې حیض ورباندې راغی روژه یې نیولې وه روژه دې ماته کړي حالت د نجاست کې د الله عبادت صحیح نه دی او نیمایي ورځ وه مثال یا مازدیګر و یا ماسپښین و چې سیاسره د حیض نه پاکه شوه نفاس نه پاکه شوه نور به خوراک نه کوي دا روژه نه حسابیږي خو لیکن د الله جل جلاله د امر د احترام په خاطر دا روژه به نور نه ماتوي بیا به ماښام خوراک شروع کوي ځکه دا اوس مکلفه شوه نو الله جل جلاله دې موږ او تاسو ته عمل کولو توفیق راکړي معززو حاضرینو ډېر زیات احتیاط کول پکار دی په دې میاشت کې په هر وخت کې ګناه جرم دی الله خفه کیږي خو په دې میاشت کې حوصله ډېر کوئ او دا چا سره حسابي مه کوئ په دې میاشت کې د پیسو حسابي مه کوئ د پټي حسابي مه کوئ د اجارې حسابي مه کوئ ځکه بیا دې نه یو ناڅاپه غصه شي انسان جنگ او جدال ترې راودرېږي الله هم خفه شي بیا جوړجاړی هم سخت وي سپین ږیرو لپاره مشکل شي او الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټولو ته عمل کولو توفیق راکړي دعا وکړئ یا الهه زموږ ګناهونه معاف کړي